د خوست غرونو په منځ دې جوړې شوې خیمه کې د روزي خان په نوم یو شپون ژوند کوي. دی چې اصلا د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی، ژمی موسم په خوست او اوړی بیا په پکتیا کې تیروي. نوموړی هر سهار د لمر په راختو خپلې رمې د څرولو لپاره څړځایونو ته وړي او د لمر په ډوبېدو بیرته خپلې جونګړې ته ستنېږي. روزي خان د ګڼو ستونزو سره مخ دی. وایي چې د کال په اوږدو کې څاروي په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږي او د دوا نشتون له امله ترې زیات شمېر څاروي مړه کیږي. هغه اول ستونزه د موږ دغه ده چې د مالونو ته دوایي په خپل وخت سره ورسېږي، واکسینونه د موسم هغه د مریضۍ ته لګېږي په دا مال باندې. د ګرم موسم سره زیړی او د لوه ټاک مرض دا مرضونه چې دي دواګانو ته ضرورت لري. لکه یو ولایت فرمونې کې د بوټي نه یو لیونتوب ورته وایي، دغه مرض هم د لیونۍ چې راته وچوړېږي بیا د هغه نه مري او ناڅاپه مري. نوموړی همدارنګه وایي چې په ځینو سیمو کې د قومي تړونونو له امله ترې د څارویو څړ په مقابل کې پیسې اخیستل کیږي او زیاتوي چې هر کم غرونه او دښتې په ناقانونه ډول انحصار کړي. چې دا قومي تړونونه دي پیسې هم پې اخلي په خپل مخ، نو شپون یا کوچي یا د مال والا ته څوک په دې سترګه هم نه ګوري چې ته افغانه یې. دا رقم ته یې نه دا خلک به د مالونو هم دغسې تر 60 پیسې اخلي، ځکه چې په اواره کې منطقې تنګې شوې او په غرو کې چې کومه ده په غرو کې هغه څوک یې پرېږدي نه. یوازې د څارویو ستونزه نه ده چې نوموړی ورسره لاس او ګریوان دی، بلکې د دې غرونو په منځ کې د روغتیایي خدماتو نشتون بل هغه ستونزه ده چې روزي خان او کورنۍ یې ورسره مخ ده. موږ خو داسې یو چې د لوښي د کبدي د اتام دا ایسي ورایسي په موږ ډېر ګنده ژوند تېرېږي. دا څه کال یې ته وګوره نه څه کال یې لرو، په خدای که دا لرو چې واخلو نو مو هسې کېږي. اوس داسې دا وړه خلخانه داسې راوګوره د موږ داسې حال ده، دا ټول د موږ ژوند ډېر خراب ده. یوازې روزي خان نه دی چې له دغو ستونزو سره لاس او ګریوان دی، بلکې کوچیان د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د روغتیا، مالدارۍ او زده کړو په برخو کې د ورته ستونزو سره مخ دي.